موسیقۍ دپاره ټیمونه ډېر د واده خبره نه کوم واده کې خو اسم نه منې واده کې خو اسم نه منې واده کې دا مولا ځان ستړی کې چې او د الله بندگانو زما پلار پې نه خفه کېږي زما نیکه پې نه خفه کېږي زه د پلار جنګ نه لړاوم زه د خپل نیکه خبره نه کوم زه د خپل خاندان خبره نه کوم زه چې وایم موسیقي ما اوره زما الله خفه کېږي یاره زما پیغمبر خفه کېږي تا سره زما لانجه د پیغمبر په سر ده د الله په سر مې لانجه ده د اسلام په سر مې لانجه ده د قرآن په سر مې لانجه ده تا سره مې لانجه د پلار دپاره نه ده تا سره مې ورانه د پلار دپاره نه ده چې تا زما د پلار مخالفت کړې په دې والله کو در سره ورانې ما په دې والله کو درته وایم چې ولې کې کو مې په پلار خفه کېدو او ته پې خوشحالېدلې او ثواب یې پکې ما به دا خپل پلار یو سل ځل خفه کړی ما به ویلي پلاره ته خفه ښیې خو پرېږده چې فلانې خوشحاله شي نیکه ته خفه ښیې خو پرېږده چې فلانې خوشحاله شي خو چې کله زما د الله د خفګان خبره ده چې کله زما د پیغمبر د خفګان خبره ده چې کله د قرآن د خفګان خبره ده چې کله د اسلام د خفګان خبره ده بیا خو دا الله ستام دی را سره که نه دا پیغمبر خو ستام دی را سره که نه دا قرآن خو ستام دی را سره که نه دا اسلام خو ستام دی را سره که نه کو نه زما خدای دی کو نه زما پیغمبر دی کو نه زما قرآن دی او زما اسلام دی یاره جي څه وکړو خدای خفه کړي دا ستا د ښځې مرتبه ستا د خدای نه اوچته ده ستا د مور مرتبه ستا د خدای نه اوچته ده ستا د خور مرتبه ستا د خدای نه اوچته ده ستا د ترور مرتبه ستا د خدای نه اوچته ده یو طرف ته الله وایي زه خفه کېږم مه کوه دا کار بل طرف ته ښځه وایي زه خفه کېږم وکړه موږ ویو الله ته خفه ښیې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله موږ ویو الله ته خفه ښیې خو ښځه نشم خفه کولی الله ته خفه ښیې خو ترور نشم خفه کولی الله ته خفه ښیې خو مور نشم خفه کولی الله کو ته خفه کېږي ته خفه شه پیغمبره کو ته خفه کېږي خفه شه کو قرآن ته خفه کېږي خفه شه کو اسلام ته خفه کېږي خفه شه خو زه ښځه نشم خفه کولی زه مور نشم خفه کولی زه خور نشم خفه کولی زما په واده کې به ډمتوب هم کېږي موسیقي به هم غږېږي ګانې بچانې به هم غږېږي الله رانه خفه په داسې واده به زه څه کوم هغه ترور چې ما نه الله خفه کوي نه مې ده پکار هغه خور چې ما نه الله خفه کوي نه مې ده پکار هغه مور چې زه ساتلی یم ما لې په نس کې ځای راکړی دی ما لې پی راکړي دي ما سره جړه کړې ده ما سره خندا کړې ده په ما یې سختې تېرې کړې په ما یې تکلیف تېر کو خو چې الله ته پې خفه کېدلې داسې مور مې نه ده پکار الله هغه پلار چې ما دپاره سخته تېره کړه ما دپاره ګرمي یخني تېره کړه ما دپاره ولږه تېره کړه ما دپاره سخته تېره کړه ما دپاره مسافري تېره کړه خو الله کو ته پې خفه کېږي پلار سره تعلقات ختمولی شم مور سره ختمولی شم خاندان سره ختمولی شم قوم سره ختمولی شم خو الله تا نشم پرېغوستلی الله تا نشم خفه کولی تمام دنیا خفه خله خو الله تا نشم خفه کولی داسې ایمان پکار دی او بیا زه وایم کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے نہ تعریف تا محتاجم نہ صفت تا محتاجم نہ دا چا زندہ باد تا محتاجم نہ دا چا مرداباد تا محتاجم نہ دا چا کنزل پروارا کئی نہ دا چا صفت پروا ساتم داغے ما تا پروا دا یو اللہ دا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا مخلوق تابیداری نکو چی پی خالق خفه کیگی دا مخلوق تابیداری نکم چې په څوک خفه کېږي الله خفه کېږي چې الله پې خفه کېږي دا مخلوق یو زر ځل خفه ښه دی زر ځل خو مې کم ویلې لا یتناهي چې څومره خفګان دی د لاسه کېږي هغومره خفګان وکړه خو خپل خدای نشو خفه کولی موږ په واده کې خدای خفه نه کړو ووایې پیغمبر خفه نه کړو د چا دپاره زما د ترور دنیا نوسۍ راغلې ده او که اوس ونه کړمه نو زما د ترور دنیا نوسۍ خفه کېږي ستا د خدای او ستا د ترور دنیا د نوسۍ مقابله ده خو افسوس په دی چې ستا د ترور دنیا نوسۍ وګټله والله وبیلله